اسلامی لارښوونې. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یا معشر الشباب، اے د ځوانانو ډلې، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، څوک چې طاقت د دې لري چې حقوق الزوجیت پوره کړی شي، چې د هغه درې حق دي د زنانه، چې هغه جما د کوروالی دی، هغې ته جامې ورکول دي او د هغې ته کور او نفقه ورکول دي. باعت اصل کې ویل کېږي جما کولو ته، معنا دا ده چې ده کې غریزه شهواني موجود ده، شته پکې، غواړي ده، نو امر دی فلیتزوج، هغه د نکاح وکړي. من استطاع منکم الباءة، علما وایي چې دلته استطاعت د واده د مشقتاتو ټولو دی، یوازې دا نه ده چې هغه فقط شپه تېرولی شي، د شپې طاقت لري، د یو ځایوالي طاقت لري او نور نه د اسبابو د رزق نه څه ورسره شته او نه د کور نه دا د ښځې حقوق دي. بیا معنا دا کوي علما چې من استطاع منکم الباء، استطاعت په دې ټولو امورو کې چې انسان ولري، البته دغه نور پکې ضمني راځي چې په بدن جوړي او شهوت یې پوره، نو هغه به مزدوري کوي، هغې له به نفقه او جامه پیدا کوي او هغې له به زیم ورکوي. ځکه نبي صلی الله علیه وسلم هغه ځوانان چې هغې هېڅ نه لرل، هغې ته نکاحونه کړي دي او د هغې دپاره ډېر محدود مهر ټاکلی دی، او بیا یې ورته ویلي دي چې ځه خپله نفقه هم پیدا کوه او د خپلې ښځې. خو اهم ترین شرط هغه دا دی چې د انسان وس د دې ورسیږي چې هغه شهوت د هغه وي او دغه حق پوره کړی شي. ځکه که دا حق نشي پوره کولی، بیا د ښځې او د خاوند ترمنځ د نکاح دا ختمیږي. ښځه حق لري چې فسخه کړي نکاح، ځکه دا د دې اساسي حق. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته تاسو کې داسې ځوانان وي چې هغه استطاعت لري د زنانه د حق د پوره کولو، نو فلیتزوج، هغه د نکاح وکړي. که چا کې وس نه، طاقت نه لري د هغې حقوقو د زوجیت، نو هغه د روجې ونیسي. د روجو نیولو هدف به دا چې دا به کنټرول شي. نو غرض د حدیث نه یوه تربیه ده، یو اخلاق دی چې مؤمنانو ته بیانیږي چې مؤمنه دغه شهواني غریزه چې په تا کې د الله د خوا نه اخیستل شوې ده، او دا لکه څنګه چې انسان ډوډۍ ته شوق لري او هغې ته اشتیا کېږي خوري، دغه شانې د انساني غرایزو نه یوه غریزه جنسي غریزه ده چې دا پوره کړي. د اسلام مقدس دین دا ډېره په بهترینو اصولو باندې ثابته کړې ده. د دې دپاره اساسات او اصول بیان کړي دي. یو مصلحت علما دا ښیي چې زواج مصلحت اجتماعیه، دا اجتماعي مصلحت دی، د ټولنې د نسل د تولد او تناسل لپاره یو مشروعه طریقه ده. هغه اولاد چې د غیر مشروع لارو نه راشي، د ناروا اړیکو په اساس باندې راشي، هغه اولاد په ټولنه کې هیڅ اهمیت نه لري، هیڅ فایده نه لري، هغه ضایع کېږي، بربادېږي، ځکه چې نه د هغه پلار معلوم دی، نه مور او نه کورنۍ معلومه ده. نو دا اساسي موخه د دې نه څه ده؟ هغه د سالمې ټولنې منځته راوړل دي. داسې ټولنه چې په هغې کې به پلار معلوم وي، په هغې کې به مور معلومه وي، په هغې کې به کورنۍ معلومه وي. نو دا نه چې دا به د ارمونو او د بې پلاره بچو ټولنه چې هغه په خپل سر باندې وي چې هر څه کوي. او د دې د اساسي موخونه او اهدافونه دا المحافظة علی الانصاب، په دې کې حفاظت کېږي د نسبونو. په یوه کورنۍ کې د بلې کورنۍ بچي نشي داخلېدلی. د دې وجې نه د دې نسب د حفاظت په اساس الله زنا حرامه کړې ده، یو چا په نسب کې پردي بچي داخل نشي. د دې په وجه باندې په ښځه باندې عدت لازم کړی دی چې مېړه ته مړ شي یا طلاق ورکړی شي، هغه معلوم وخت انتظار کوي د دې چې د دې رحم وګټل شي، چېرته پکې د بل چا اولاد، داسې اولاد چې هغه د یوې کورنۍ نه دی، هغې ته منسوب کړی شي. الله په دور نعمت فرمایي سورة نمل کې والله جعل لکم من انفسکم ازواجا، الله تاسو لره ستاسو د جنس نه جوړې پیدا کړي دي. وجعل لکم من ازواجکم بنین، او دغه جوړونه الله تاسو له زامن درکړي دي. وحفظا نمسی درکړي دي، یعنی یوه سلسله د نسب یې ستاسو دپاره جوړه کړې ده. نو دغه حکمت الهي په دې کې پروت دی چې د مشروع زواج په نتیجه کې به یوه سالمه ټولنه جوړیږي چې د هغې به ټول حسب او نسب معلوم وي.